د لړم د میاشتې په 28مه هر کال په ټول هیواد کې د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت د معلومولو په موخه خپلمنځي ټاکنې ترسره کیږي. سک په کونړ کې د ولایتي شورا خپلمنځي ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د 9 وکیلانو له ډلې یوازې 15 په ټاکنو کې ګډون کړی وو. په کونړ کې د ولایتي شورا د 3مې دورې 4م تقنیني کال په خپلمنځي ټاکنو کې ولایت خان د 15 رایو په خپلولو سره د دغه شورا د رئیس، عبداللطیف فضلي د 15 رایو په ګټلو سره د مرستیال او جمال الدین سیار د 15 رایو په ترلاسه کولو سره د دغه شورا د منشي په توګه وټاکل شو. د ولایتي شورا د پخوانی رئیس محمد صافي په ګډون د دغه شورا 3 تنو نورو غړو په دغه ټاکنو کې ګډون ونه کړ. دوی نیوکه کوي چې د ولایتي شورا ښځینه وکیله مریم صافی برحاله په استناد څارنوالۍ کې د جال او تزویر دوسیه لري او نشي کولی چې خپله رایه وکاروي. په دغه تړاو باندې دا ما سره د مریم صافی هغه څه ابادیه استحاده چې د څارویو لخوا نه شوی د اسناد دی او جلبونه دي مکمل او جال تزویر تثبیت شوی دی. په لحاظ دغه انتخابات قانوني نه زه برحال د کلل ولایتي شورا رئیس یم او د وروسته به زه د کلل د باغیور او ولس د خدمت لپاره به ان شاء الله څنګه چې په تیرو درې کلونو کې کلل ګابونه پورته کړي دي همدغسې د وروسته به په حیث د کلل ولایتي شورا د رئیس زه خپل کارونه مخې ته وړم. بل لور ته د ولایتي شورا نوی ټاکل شوی رئیس ولایت خان مشوڼی هم په استناب څارنوالۍ کې د ښځینه وکیلې مریم صافی دوسیه مني خو وایي چې تر اوسه د عدلیې او قضایي ارګانونو له لوري داسې پریکړه نه ده ترسره شوې چې ګوندې یا د وکیله دې د رای ورکولو له حق څخه محرومه شي. نوموړی وایي ټاکنې په قانوني ډول رڼې ترسره شوې او د رایو په غوڅ اکثریت سره د رئیس په توګه وټاکل شو. موږ 15 وکیلان حاضر شو. د دې ستونزه موږ نه د مطالعه کړې چې موږ د دې سناس نه چې د دې ستونزه څه شي ده. خو موږ د 15 وکیلان چې نصاب پوره کاوه موږ رالو انتخابات وکړه. په دغه انتخاباتو کې د ولایت مقام نماینده، د څارنوالۍ نماینده، مدني فعالان، خبريالان او نور قومي سپینګری وجود لاره. نو زه به دومره وایم د دغه ورور چې کوم دغه کله انتقاد کړی دی موږ عدلي او قضایي ارګانونه نیو دا دغه چې کوي فیصله ده به عدلي او قضایي ارګانونه کوي. دوسیه هلته د هغې خپله په دې څو ورځو کې مخکې سفر کړی د لوی څارنوالانو سره لیدلي دي، د مشرانو جرګې سره لیدلي دي، د نورو مختلفو ادارو سره لیدلي دي. که چېرته دوی د رایې نه محرومېدې نو باید عدلي او قضایي ارګانونو موږ ته رسما مکتوب رالېږلی وی نو بیا موږ انتخاباتو کمیسیون مکلف و چې دا د انتخاباتو نه ایستلی. په کونړ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سرداري بیا وایي چې د ولایتي شورا د 4م تقنیني کال خپلمنځي ټاکنې د مدني فعالانو، څارنوالۍ، رسنیو او سیمهیزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د استازو په عام محضر کې په اصولي ډول ترسره شوې چې هیڅ ډول نیمګړتیا او پکې شتون نه درلود. کونړ ولایتي شورا 9 تنه اعضا لري. د 9 تنو جملونه 15 تنه په ټاکنو کې حاضر وو چې تر العمل مطابق دغه نصاب تکمیل د مذکوري شورا د وکیلانو په اړه باندې موږ ته کوم هدایت نه دی راغلی چې د دوی نه یا څوک تللی دی یا کوم یو د رایې نه محروم شوی دی. بناء د 15 کسانو نصاب تکمیل کړی وو موږ د طرزالعمل مطابق د هغوی ټاکنې سرته ورسولې. نو د مریم وکیلې په اړه باندې موږ ته د کمیسیون لخوا نه یا د سیمهیزو ارګانونو لخوا نه یا د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه تر اوسه پورې شی نه دي راغلي چې هغه د رایې ورکولو حق لري او که نه لري کرال په آینده کې به تصمیم نیسو. د یادولو ده چې د کونړ ولایتي شورا د 2 ښځینه وکیلانو په ګډون 9 تنه غړي لري چې په سږني خپلمنځي ټاکنو کې یوازې 15 تنو ګډون کړی وو او پاتې 4 تنو د اعتراض په ډول په ټاکنو کې ګډون ونه کړ. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.